د غونډې په دې برخه کې ښاغلي سید محمد خوشحال صاحب ته بلنه ورکوم چې دا اجلاس تاسو ته خپل شی وړاندې کړي. وایي امیل به ورته جوړ کړم کمالیار ګلونه راوړل، امیل به ورته جوړ کړم کمالیار ګلونه راوړل، بهار که ښایستو ته د سینګار ګلونه راوړل. او دعا کوئ ملګرو بیا به هسکه غاړه ګرځو، دعا کوئ ملګرو بیا به هسکه غاړه ګرځو، خاموشه پسرلي ته که ګلزار ګلونه راوړل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د ادبي شنه په تالار کې ناستو راغلو ښاغلو شاعرانو، لیکوالانو، د قلم او د ادب مینوالو، مشرانو، همزولو، کشرانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د صدر صاحب او د راغلو مېلمنو په اجازه یو غزل به ستاسو درنه حضور ته ږدم. د جناب شفیق العالم مازریار صاحب او د محمد عیاض صاحب او د لیوال صاحب او د ټولو مشرانو په اجازه غزل مایسته غزل د بخښنې د ډېرې وي که څه کمې پکښې کې وایي څه د حق ژبې ګونګۍ سوې څه وحشت سو په مستۍ کې، څه د حق ژبې ګونګۍ سوې څه وحشت سو په مستۍ کې، د غمجنو پر غم ژاړم د ښادمنو په ښادۍ کې. او ژوند د هر څه دې بدل سو وریښته سپین سو غاښ کنډو دی، ژوند د هر څه دې بدل سو وریښته سپین سو غاښ کنډو دی، لکه یو چې داسې نه وم تر دې ښه وم په ځوانۍ کې. که راځئ نو اوس لا راسئ آخري دیدن به وسي، که راځئ نو اوس لا راسئ آخري دیدن به وسي، شهید پروت یې رنګ په وینو بې کفنه په ډورۍ کې. که راځئ نو اوس لا راسئ آخري دیدن به وسي، که راځئ نو اوس لا راسئ آخري دیدن به وسي، شهید پروت یې رنګ په وینو بې کفنه په ډورۍ کې. او یو پر بل مو زړونه تور دي، یو په بل مو باور نسته، یو پر بل مو زړونه تور دي، یو په بل مو باور نسته، څوک به زړه د چا څه واخلي، څوک به زړه چا ته ډالۍ کړي. یو پر بل مو زړونه تور دي، یو په بل مو باور نسته، یو پر بل مو زړونه تور دي، یو په بل مو باور نسته، څوک په زړه د چا څه واخلي، څوک په زړه چا ته ډالۍ کړي. او که اخوند و که صاحب و هېڅوک داسې پاته نه سو، که اخوند و که صاحب و هېڅوک داسې پاته نه سو، هر چا خپله برخه واخیستل د دې خوار ملک په ورانۍ کې. که اخوند و که صاحب و هېڅوک داسې پاته نه سو، که اخوند و که صاحب و هېڅوک داسې پاته نه سو، هر چا خپله برخه واخیستل د دې خوار ملک په ورانۍ کې. او مننه وایي نیمه شپه ده زه راویښ یم سر مې نه ورځي بالښته، نیمه شپه ده زه راویښ یم سر مې نه ورځي بالښته، خوب د سترګو مې ورک سوی د ناسیالو په سالۍ کې. او مننه مخته ده وایي زه سید محمد خوشحال خو نور څه نه لرم په لاس کې، زه سید محمد خوشحال خو نور څه نه لرم په لاس کې، پسرلی د سره ګلان مې تا ته راوړل په ځولۍ کې، پسرلی د سره ګلان مې تا ته راوړل په ځولۍ کې.